د دغې ونې نه دغه لاس راوځي د چوړیل او دغه دواړه ځان ته راکاږي او دننه دغې د ونې ډډ ټانن باسي او دغلته ایسته وخوري او دغه د کلي خلک وسي ګرځي چې اخیر دا څه شو دیو ته خو مو خو ناکړ وه چې دا خطرناکه د چوړیل ونه ګلونو ماشومانو که په سټوري ځان پوه کول غواړئ ویډیو راسه تر اخره پورې وګورئ. په یو ځنګل کې وه یوه ونه وه هغه به چې څوک به پخوا تېرېدله نو د هغې ونې نه به د چوړیل لاس راوتلو او هغه انسان به یې ځان سره دننه کاو او هغلته به یې خوړو او په دغه کلي کې دا خبره هم خوره وه او د دغې کلي خلک ډېر پریشانه وو چې اخر به په ځنګل کې دا کومه یوه ونه وي او د دغې ځنګل نه دا خلک په پریزو نه بتله چې داسې نه چې دغه ونه مونږ ګیر کي نو د دغې کلي خلک خبرې کوي او دوه کسان وایي خپل منځ کې هلکه زما په کور کې لرګي نشته لرګي او دا د غټ اختر را روان دی نو وضعې به کېږي او غوښې به یې لرګي زما په کور کې نشته لرګي نو لرګو له دغې ځنګل ته ځو دا خبرې هسې خورې دي چې چوړیل د ونې نه د چوړیل لاس راوځي دا هېڅ هم نشته ځکه چې د اوسه موږ هېڅ هم وانه اورېده او که نه هلکه دغه حل زمونږ هم دی زمونږه دغې ځنګل ته ځو دا د کلي خلک ګډې وډې وایي د دې نور کار نشته او وزګار دي موږ له پکار دي چې دغې ځنګل ته لاړ شو او خپل لرګي راوړو نو دغه دواړه په دغې ځنګل کې روان وي او د دغې ونې خواله ورسي او د دغې ونې نه ډېر بد اوازونه راخیږي راغله شکار راغله هلکه دا څه دي څه دا خو زه ډېر ویرېدم او دا به د کلي خلکو هم ویل چې چوړیل ده او زما مور او پلار به هم ویل چې مرې نو هم به دغې ځنګل ته نه ځې د لوږې نه که نه هلکه زه پخپله ډېر ویرېدم ډېره او موږ له پکار دي چې اوس ځان بچ کړو نو په دې کې خو نور څه نه کېږي او الله دې خیر کړي نو یاره دا به اوس موږ څه کوو نو د دغې ونې نه دغه لاس راوځي د چوړیل او دغه دواړه ځان ته راکاږي او دننه دغې د ونې ډډ ټانن باسي او دغلته ایسته وخوري او دغه د کلي خلک وسي ګرځي چې اخیر دا څه شو دیو ته خو مو خو ناکړ وه چې دا به دغې ځنګل ته نه ځي او د دې مور او پلار هم ډېر خفه وي په کور کې ګلونو ماشومانو دا سټوري د دې ځای پورې وه د دې سټورۍ نه هم څه نازه سبق حاصل کړی د خپلو مشرانو خبره منئ هغه به ستاسو په ذهن کې داسې ښکاري چې دا هسې یو خبره وکړه او په بل غوږ یې تاسو وباسئ خو د خپلو مشرانو خبره ډېره منئ نو دا سټوري د دې ځای پورې وه که سټوري مو خوښه شوي د داسې سبق آمیزو ویډیوګانو لپاره اوس زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو راتلو پورې ښاد آباد اوسئ